تازه خبر د بګرام هوایي ډګر یا اډه چور شوې ده. تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا خپله تر ټولو لوی اډه بګرام هم افغان ځواکونو ته سپارلې او له دې وروسته امریکا د بګرام اډې څخه په کلي توګه وتلې دي. راپورونه اوس وایي کله چې دا اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ډېری برخې لوټل شوې دي. په دې هکله د دې ولسوالۍ ولسوال رسنیو ته ویلي له اډې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دې میدان ته یو شمېر ملکي خلک دننه شوي او ډېر وسایل یې لوټلي او له ځان سره یې وړي دي. نوموړي وویل چې ژر تر ژره د دې قضیې مخه افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او پر تړاو یې 2 کسان هم نیول شوي دي. معلومات وایي چې دا پیښه ځکه رامنځته شوې چې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره همغږي نه ده کړې او بغیر له خبره له دې ځای څخه وتلي دي. تر اوسه پورې معلومات نشته چې خلکو له کوم توکي د ځان سره وړي دي. ویل کېږي چې د دې هوایي ډګر او اډې مسؤلیت به یو 700 کسیز کنډک پر غاړه واخلي چې اوس مهال تازه چمتو کېږي. تر دې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو له لوري د اډو پرېښودلو وروسته د هغوی یو شمېر اډې چور شوي او توکي غلا شوي وو. خو ویل کېږي چې د بګرام لوی اډه چې هر څه پکې شته لوټلې افغان دولت او نظام ته لوی تاوان پیښولی شي. تر اوسه پورې د افغان دولت لوړپوړو چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي، خو د داسې ځایونو ساتنه باید له لومړیو ورته تابع ونیول شي او دا هم معلومه نه ده چې افغان ځواکونو پښتون کې دي د اډه وساتل شي. ځکه کله چې د کندهار هوایي ډګر څخه امریکایي ځواکونه ووتل او د دې ډګر مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره، نو له دې هوایي ډګر څخه همداسې د چور او تالان راپورونه ورکړل شول. تر اوسه پورې افغان دولت او دفاع وزارت په دې حق خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز سرچینو دا خبر تایید کړی دی. کېدای شي چې د دې هوایي ډګر ملحقاتو ته پکې لوی زیان اوښتی وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.